بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تخفيف الحمزة وس ذکر کوي قواعد د تخفیف د حمزه. مخکې درې اسباب او درې طریقې د تخفیف د حمزه ښودلې وي. دا په مراحه کې هم تا ویلي دي د تخفیف د حمزه دا قواعد تا ذکر ویلي دي او غستاره مخې نه تیر شوي دي. نو تخفیف بکې په حمزه کې تخفیف بکې په حمزه کې او حمزه چې دا نو دا د حرف نوم دی مشهور یجمع الابدال والحذف وبین بین چې اوس درې طریقې شوې دلته جمع کوي د دریو قسمونو لره یا جمع کوي دغه تخفیف د حمزه لره الابدال بدلول یعنی د حمزه سره په بل حرف باندې بدل کړي نو چې بل حرف باندې بدلې نو په چا به بدلې په حرف علت باندې به بدلې کنه والحذف او دویم حذف چې دا حمزه به حذف کې او دریم وجعلها بین بین د دې حمزه ګرځولې بین بین بینها و بین حرف حرکتها دا غد بین بین تقسیم کوي اوس چې یو بین بین قریب دی او یو بین بین بعید دی نو دا کول د حمزه دی په مابین د مخرج د حمزه او په مابین د مخرج د حرف کې چې د چانه حرکت د حمزه دی لکه سآله نو دا بین بین قریب شو او یو چې نو بین بین بعید دی ادا کول له حمزه دی په مابین د خپل مخرج د حمزه او په مابین د مخرج د حرف کې چې د چانه حرکت د مقبل د حمزه دی. نو دا خبره واضحه شو. نو که د دویم مثال لأمه دی نو دلته څه دی دا د دویم مثال شو. وقیل او چا ویلې وشرطه خوص اماله بسنګه کې د بین بین بسنګه کې بین بین د شرط تخفیف د حمزه ده شرطه کې د هو ضمیر تخفیف د حمزه تراجه ده نو شرطه شرط تخفیف د حمزه ده الا تكون مبتدا بها چې په دې باندې شروع نشوي یعنی چې نه واقع شوی مبتدا ان په ابتدا کې که په ابتدا کې واقع نه په حمزه کې تخفیف نه کیږي به ضرورت نشته ده. وهي ساکنه نو بل شرط ول ذکر کوي چې په دې حمزه کې به تخفیف کیږي خو چې کله د حمزه ساکنه نو دا قاعده شو. او متحرکه یا متحرکه ما قبل غین سي متحرکه فالساکنه تبدل بحرف حرکت ما قبلها دا بدلول شي دا ساکنه بدلول شي په حرکت دا هغه حرف ما قبل باندې لکه کراس و بیر و سوت لکه دا امثله شو رأس بئر سؤت نو په دې درې ورو کې حمزه ساکنه ما قبل تی مفتوح مکسور مضموم نو په الف او په یا او په واو په دې باندې بدل شو ساء يسوء سوت دا سوتون چې ده د واحد متکلم صيغه ده واحد متکلم صيغه ده د ماضي ساء يسوء ده ساء يسوء دا سوءت ده دا سوءت دا سوءت ده کنه سوءت سوءت ده لکه قولت نو دغه قاعده مطابق دا سوءت ده جوړ شوی دی هغه معروفه قاعده دي لکه اوس ساء يسوء دا د قال يقول بشانت ده کنه ساء يسوء د قال يقول بشانت ده نو سواء سواءتا او بعض علما دا وایي چې نه دا په کرومه باندې قیاس دی خو چې هر څنګه شي که کرومه قیاس شي او که په نصره باندې قیاس شي نو په دې ټولو کې بسې په دې ټولو کې به یا سوأت شي او یا به سوؤت شي نو په دواړو کې واو متحرک ما قبل مفتوح په بدل شي په الف باندې نو سأتو بشي سأتو به د سین لزمه ورکې ځکه چې دا باب واوی دی نو فکر یو زمور کې نو سوءت بشي نو سوءت معنا غمجن شوما خفه شوما. و الى الهداتنا الى الهدى ائتنا اول ټکی ځان لا جوړ کړه الى الهدى دا واضح شو دا ټکی او ائتنا نو دا هدا د ائتنا سره ملګری کا نو د هدا په الف حذف شوی د ائتنا په ول حمزه حذف شي
نو الی الهدى تنا بشي. نو په دې حمزه باندې چې دا قاعده باندې حمزه ساکنه ما قبل مفتوح نو الی الهدى تنا بشي. والذي تمنا الذي او تمنا الذي وس د دې نه یا حذف کا او تمنا سره د متصل کو اول حمزه تمنا کې لري کړه. نو الذي تمنا نو اوس دا حمزه دا د وجه کسر ما قبل نه په ی باندې بدل کړو، په ی باندې بدل شو نو الذي تمنا شو. ويقول اذن لي یا ويقول اذن لي، يقول دا مفرد صيغه ده، اذن لي يقول. نو اوس د حمزه نه د اذن له حمزه لري کې او يقول اذن لي نو حمزه ساکن ما قبل مضمون په واو باندې بدل شو نو يقول. نو دا یو قاعده شو چې حمزه ساکنی ما قبل تی متحرکی نو دا حمزه بر ما قبل حرکت مطابق بدلیږي. دا هغه مثالونه ذکر کړه او دا واضح شو ډیر مثالونه ذکر کړه. په نورو کتابونو کې دومره نه ذکر کړي، په دې کتاب کې د دې مثالونه ډیر ذکر کړه. والمتحرکه او حمزه چې کله متحرکه ده دویمه قاعده شو، ان کان ما قبل ساکن کما قبل دینه ساکنو وهو واو او دغه ما قبل واو او یا ان او یا یوا دا ساکن یادې کنه زائدتان چې زائدو لغیر الالحاق للحق لپاره نو قلبت الیها دا حمزه په پاغي باندې بدلول شي او ادغمت فيها او دا په پاغي کې مدغم کول شي. دا قاعده ده چې په نورو کتابونو کې په اسان الفاظ باندې تاویل ده چې کله حمزه واقع شي پس د مده زائدنه زائدنه واقع شي نو دا حمزه به ته په مده زائده باندې بدل کی او به ادغام کی. مثال ذکر کئ ک خطیه د خطیئه واضح خبره ده، مقروه د تاویل د ورغه و مده زائده ده کنه. و افیس دا افیس ده نو افیس ده. وقولهم التزم في نبي وبريه او دا قول د علماء د اعتراض دغه جواب کوي. دا سرپیانو یو قول له لازم کړه شوی دی دا تخفیف په مثل د نبیونو د بریتون کې غیر صحیح، دا صحیح نه دی ولکنه کثیر لیکن دا ډیر دی. دا نبیون کدا چرته ماخوذ شي د نبأین بؤنا د نبأ ینبؤنا دا خبرداري ورکول ته وي. نو دین مصیبت مشبره شي نبیون نو دا واضح شو دا خبر. حمزه راغه مخکې دغینه یا مده زائده نو حمزه په ی باندې بدل کا ادغام وکا نبیون پکې وایا نو دوی چې دا لازم دی نسوي نو دوی چې نه دا لازم نه دی دا کثیر دی. دا لفظ کثیر الاستعمال دی، لفظ کثیر الاستعمال کثر استعمال د وجنه خلکو داخل کړي دی چې دا نبیون دا اعلان چې دی په دې کې دا ابدال او ادغام دا وجوبی دی، وجوبی پکې نه دی لازم نه دی بلکې دا د کثیر الاستعمال دی. نو کثرت استعمال ته کله خلک ګوري نو صحیح او بغیر د اعلان نه استعمالیږي نو دا ګمانو کې چې دا لازمی دی. و بریتون کې اوس کدا نبیون د نبا ینبونه ماخوذ شي، نبا ینبونه ماخوذ شي نو بیا د دینه نبوتن بل مصدر تی راغلی دی نبیون به اوچتوالی ته ویل کیږي، معنی دغه به اوچتوالی دی. نبوتون اوچت زی ته ویل کیږي. نو بیا چې دی نو په دې کې بل قاعده جاری کیږي، به پکې دا قاعده نه جاری کیږي. غلطه وو یې په یو مقام کې جمع شول ساکن دی نو بدل کو په یا باندې نبیون شو. بریتون دا د برأن ماخوذ دی، محمود اللام دی، بیزاری ته ویل کیږي. نو با بریئتون بریئ یبرأ برأ یبرأ فتح او سمیات دوړو باندې باب راغلی دی. براءتون د دینه مصدر راغلی دی. براءتون من الله سورۃ توبه کې دی. نو دا بریئون دی نو دلته چې دی د حمزه
دا بدله شوی ده په یې باندې بیا ادغام شوی ده نو بریتون پکې ویل شوی ده نو دا سوی دا لزومی غیر صحیح ده قولهم التزما نو په دې ټکو کې دا ابدال او ادغام چې په طریقې د لزوم باندې اخلي نو څه ده صحیح نه ده غیر صحیح صحیح نه ده په طریقې د جواز اخلي نو صحیح ده ولكنه كثر وان كان الفا وصدري مقاعده ده که چرته دغه ساکن چې د مد زائده نه مخکې راغلی دی د الفو فبین المشهور نو به کې بین مشهور دی بین مشهور دی پکې لکه سأل د الف نه مخکې راغلی وو نو به کې بین مشهور دی وان كان حرفا صحيحا او معتلا غیر ذلك کله او که چرته دا ما قبل له حمزه نه سو حرف صحیح یا معتلو او علاوه د مذکور نو نقلت حرکتها نقل کوله بشي حرکت دغه ما قبلها ما قبلتا وحذفت او د حمزه به حذف کوله شي نحو مساله وخب وشيء وسوء وجيل دا اوس هغه قاعده ده چې حمزه چې کله متحرکه او ما قبل دغه نه حرف صحیح ساکنه ما قبل دغه ما قبل لغینه حرف صحیح ساکن د حمزه حرکت ما قبل ته نقل کې او د حمزه به حذف کې مثال لغی مسئلتون دی مسئلتون دغه مثال دی نو حمزه حرکت ما قبل ته نقل کنو مسئلتون شو او یادی ته قاعده سوی د یسلو وی